په خیر راغلی ورکله راشئ زه یم ستاسې خوږ ملګری که تاسو سره فیملی ناست وي یا ماشومان وي دوستانو هیډفون ولګوئ که هیډفون نه وي نو دوستان دا ویډیو سکپ کړئ لاړ شئ چېرته بل څه وګورئ نن به داسې یو کس روست کومه چې نوم یې دی جهانګیر خان دې تر هغه کارخانه چې څو دا شته جامې موږ وباسو نو پلیز تاسې زموږ چینل سبسکرایب ورسره څنګ کې د بیل ایکن نښان ووهئ تر څو ټولې ویډیوګانو ستاسې صفحې ته در ورسي ولې نه زړه سره ولې نه رښتیا دې ووایي دا در هغه کارغه دومره سوي شعرونه وایي ته وایې چې د شوکانو پلار همدا یو دی نو راځئ دوستانو تاسې هم وګورئ چې څه یې ویلي زه به تا نه یادوم چې ته به ما هم نه یادې زه به ستا تپوس نه کوم چې ته به لکه زما تپوس هم نه کوې نه 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 زه به څه نه ویم زه څه نه ویم زه څه نه ویم خو بیا هم وویم ولې وویم چې کله کله مې په زړه ډېر راوورېږي ښه وزم تعالی که ستا د لاسه خو د اشوکانو نوم وشرمېده د داسې خبرو نه د کلي محل کې سپي جنګولی دا درته ښه و لږ خو به د ساعت تېر و او دا د غره کارغه داسې ښکاري لکه په کلي محل کې چې چا سره جنګ کړی او سم د اوریجنل ګوته کې پې منډلی راځئ چې دا نورې څه ولې دا یې هم لږ واورئ دا شپه مې بیا د شوګیرې ده د دې ټیمې به زه اوده ومه مخکې ما به خوب کوم ټول خلک ودرې ټول خلک ودرې خو په زړه یې غم نشتي درد نشتي ځکه ودرې ما ته خو دنیا نه ښکاري اوس ما ته خو هېڅ نه ښکاري داسې خلکو خو د پښتنو نوم وشرمو بیا خلک وایي چې ټوپکمار ملامت دی دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب تر بلې ویډیو چې زه حاضرېږم د الله په امان